په سلامونو نګهیلو احتراماتو مو هرکلی کوم ټي پی ایس ډایل یوټیوب چینل دی. په ننني پروګرام کې راسره داسې شخص میلمه دی چې ډېری هیوادوال به یې له نوم او څهرې سره اشنا وي. د نن ورځې میلمه مو د افغان رضاکارو ځوانانو رهبر ښاغلی احسان الله کاریاب صاحب دی. له نوموړي سره به د ده د ژوند او لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو. نو هیله ده خپرونه تر پایه ووینئ. که ښاغلی کاریاب صاحب ښه راغلاست درته وایم مننه چې قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. مننه، ژوندي اوسئ. کاریاب صاحب د لومړۍ پوښتنې په توګه به له تاسو څخه دا پوښتنه وکړو چې که ځان لومړی راوپېژنئ او د خپل تعلیم تحصیل او دندو په اړه لږ معلومات راته راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د یوټیوب چینل درنو کارکوونکو تاسو ته او ستاسو همکارانو ته د زړه تعالی سلامونه، مینه او ادب ډالۍ کومه. دا چې تاسو دلته کونړ ولایت ته راغلی، ډیره مننه کوم چې زمونږ ولایت ته راغلی. ځان به تاسو در وپېژنم، ډیری هیوادوال په زما له څېرې سره مشنایي. ځان تعارف به په دې ډول وکړم چې ستاسو غوښتنه ده. نوم مې احسان الله کاریاب دی، د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. لومړنۍ زده کړې مې په استاد فیض الله منځني ښوونځي کې وکړلې. بیا مې په لیسه کې ثانوي زده کړې سرته ورسولې، څوکۍ جمعیت لیسه کې. بیا د هغې نه د کانکور ازموینه مې ورکړه. بالاخره ننګرهار پوهنتون حقوق اداره ډیپلوماسي څانګې ته لاړم او خپلې زده کړې مې په انټرنیشنل ریلیشنشپ کې وکړلې. مننه کاریاب صاحب محترم. بل پوښتنه مو داسې ده چې ولې مو وغوښتل د سیاست ډګر ته داخل شئ او څوک مو تشویقوي؟ دا پوښتنه ډیره دلچسپه پوښتنه ده تا چې وکړله چې څنګه تاسو د سیاست ډګر ته داخل شوئ. په افغانستان کې، په نوره دنیا کې او په افغانستان کې سیاست دا متفاوت دی. په نوره دنیا کې یوازې د تعلیم په اساس مانی او د پوهې په اساس مانی، خو بیا په افغانستان کې کله چې ډله ولري، په ټولنه کې افراد ولري او نفوذ ولري، نو ته کولی شي چې یو رهبر شي. نو ما هم دا بهتره وګڼله. لومړی چې ما کله مبارزه شروع کوله، ما د خپل جماعت نه شروع کړله. بیا همدغسې د مکتب دورې ته لاړم. کله چې مکتب ته لاړم، بیا به مې په مجلسونو کې ګډون کوو، په غونډو کې به مې ګډون کوو. ما هم دا بهتره وګڼله چې زه په راتلونکي کې د افغانستان د دې ځورېدلي او کړېدلي ولس او د ځوانانو مشري وکړمه. دا چې د سیاست سره زما علاقه پیدا شوه، د همدغه ځای نه پیدا شوه. کله چې به په زموږ په ټولنه کې انتخابات کېدل، نو په غونډو کې به د مشرانو داسې تقریرونه کول چې ما هم ویل زه به په راتلونکي کې د افغانستان د دې ځورېدلي او کړېدلی ولس مشري به کومه او دې ولس ته به په صادقانه ډول باندې خدمت کومه. د دغه ځای نه مې د سیاست سره شناخت پیدا شو، اړیکه مې پیدا شوه. مننه کاریاب صاحب محترم. کومې موضوع دې ته تشویق کړی چې تاسو سیاست ته راشئ؟ لومړی مې درته وویلې چې د انتخاباتو موضوع و. ما به ډېری مشران کتل چې په موټرو کې به ګرځېدل. زما د دغه ځای نه علاقه پیدا شوه. ما چې به کله په آرک کې او په نورو ځایونو کې د خپل مشران وکتل، زما د ډاکټر صاحب محمد اشرف غني دوره یادېږي. کله چې به هغه نور هیوادونو ته لاړه، هغې ته به کوم سي پروتوکول ورکول کېدو، د نورې دنیا ډیپلوماتانو مشرانو به زمونږ ولسمشر ته په متقابل احترام باندې هغې ته به درناوی درلودو. نو ما هم ویلې زه به یوه ورځ د افغانستان د دې کړېدلي او ځورېدلي ولس مشر یم. د همدغه ځای نه مې اړي شناخت پیدا شو. ما هم وویلې چې زه به هم راتلونکي کې د دې ولس مشري به کومه. نو د دغه ځای نه مې د سیاست د ډګر سره شناخت او اړیکه پیدا شوه. مننه کاریاب صاحب محترم. ولې مو ونه غوښتل چې د نور سیاسیونو په څېر هیواد پرېږدئ؟ څوک چې د وطن ته خدمت کوي، زه خو دا رهبري چې ده، یو ته وایي فارمل لیډرشپ، یو ته وایي انفارمل لیډرشپ. یعنی مستقیمه رهبري. مستقیمه رهبري دې ته ویل کېږي چې په اداراتو کې یوازې د یو قانون په اساس باندې، او دې ته بیا وایي فارمل لیډرشپ، یعنی د قانون په چوکاټ کې به ته مشري کې.
نو دا مستقیمه رهبري شو. یو ته وایي انفارمل لیډرشپ یعنی غیر مستقیمه رهبري. غیر مستقیمه رهبري دې ته وایي چې د کلي مالکي مولای نو په غیر مستقیم ډول په شکل اشکالو باندې د ولس خدمت کوي. نو اوس مونږ چې دی په غیر مستقیمه رهبرۍ کې چې دی قرار لرو نو ما دا بهتره وګڼله چې د دې ولس مشري وکړم. دا ولس چې دی جګړو ځپلی دی، ډېر کړېدلی او دردېدلی دی. مننه قاری صاحب محترم. تاسو د افغانستان رهبر یاست، د ځوانانو لپاره کومې برنامې په پام کې لرئ؟ ما وویلې چې زه ډېری ولایتونو ته بتلم. نورستان زما داسې وطن دی، کله چې نورستان ته لاړ شم ذهناً هلته ارام یم، په دې چې هلته د هغه وطن هوا او داسې یو ماحول دی چې کو یو غیر نورمال شخص هم هغه سیمې ته لاړ شي نو هغه نورمال کیږي او ذهني ارامتیا ورته نصیب کیږي. نو زه به نورستان ته تلم، نورو ولایاتو ته به تلم، هلته به مې ماشومانو ته کتابچې او قلمونه وړل د ماشومانو د تشویق په خاطر باندې. هلته به تلم او بیا په کونړ ولایت کې، په ننګرهار کې او په نورو ولایتونو کې مې د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره تاسو به زما په خپله فیسبوک پاڼه باندې کتلي چې پرون ورځ څوکۍ ولسوالۍ ته تللی وم، د یو کلب نه مې لیدنه وکړله. نو هلته مې هغه ځوانان هم تشویق کړه. تر اوسه پورې تا یو وکیل لیدلی دی، تا زموږ د سیمې یو مشر کتلی دی چې په دې بدو حالاتو کې د ولس سره ودرېږي، د ولس ملاتړ وکړي. نو د دې وطن نه تیښته هغه چا چې د وطن سره خیانت کړی دی، چا په تشنابونو کې پیسې واخیستلې، تاسو به کتلي چې په زریانو کې به ګرځېدل، نن چې دی د تیارو پورې ونښتل او بالاخره اروپا او نور هیوادونو ته لاړل. هغه څوک چې په دې ولس باندې دردېدلی، د دې ولس په ګټو باندې خوشحالیږي او په خفګان باندې خفه کیږي، زه ما ویلې چې راځه د دې ولس داسې مشري وکړه چې سبا د ورځې دا ولس ونه وایي چې کاریاب وتښتېدو. نو چې په دې ټولنه کې اوسېږم، د دې ټولنې خلکو ته دې جغرافیه ته ما بد نه دي رسولي، نو په دې خاطر باندې د ولس سره پاتې شلوم ځکه چې د ولس مشر یم. مننه قاری صاحب، رب دې د الله خدمت کولو توفیق درکړي. بله پوښتنه تر اوسه لاسته راوړنې لرئ که لرئ نو کومې دي؟ ما مخکې یاده وکړله چې د ولس لپاره، د دې جغرافیا لپاره ما ډیر کار کړی دی. نن سبا زمونږ او ستاسو دا وطن چې دی او په مجموع کې ټوله نړۍ چې دا د مطبوعاتو د طریقه دا پرمختګ کوي. کله چې په یوه ټولنه کې، په یو جغرافیا کې مطبوعات فعالي، نو هغه ټولنه ډیر انکشاف کوي. کله چې دغه سیمې غږ نړیوال ونه ګوري نو دا ټولنه وروسته پاتې کیږي. که چېرته موږ او تاسو انټرنیټ ته لاسرسی ونه لرو نو دا سیمه پرمختګ نشي کولی. کو موږ او تاسو فرض کو نورستان ولایت څنګه وروسته پاتې ولایت دی، په دې چې هلته د انټرنیټ سهولت نشته دی. دغه سیمه چې دا تر اوسه پورې رسنوالو چې دی د رسنیو کارکوونکو تر اوسه پورې هغې ته یو انعکاس نه دی ورکړی. نو په دې خاطر باندې په دغه سیمه کې دغلته مدنیت نشته دی. کله چې مدنیت رامنځته کیږي، د رسنیو د طریقه دغه سیمې غږ به اخیستل کیږي او بالاخره نړیوال به دغه سیمې ته توجه کوي. د سیمې هیوادونه او نور ګاونډیان چې دغه سیمې لپاره سړکونه جوړ کړي، کلینیکونه جوړ کړي، مکتبونه جوړ کړي. نو د ځوانانو د پیشرفت لپاره ما د رسنیو په ډګر کې، بیا د تعلیم په برخه کې زه ډیرو مکاتبو ته ځم، هلته ماشومان تشویقوم، د ځوانانو لپاره برنامې لرم چې د ځوانانو لپاره ما د ورزش په برخه کې، د صحت په برخه کې. عملا مخکې وخت کې په نورستان کې اکسیډنټ وشو، بالاخره بیا د کونړ ولایتي روغتون ته ورسېدلم. هلته مې بیا ډاکټر صاحبان ته ویلې چې باید زما د وطنوالو لاسنیوی وکړي. ټول ډاکټر صاحبان راغله، د نورستان مشران راغله، له ما نه هم مننه وکړله چې په بدو حالاتو کې ته راغلی او ته زموږ مشر یې. نو د ځوانانو د انسجام لپاره، د ځوانانو د پرمختګ لپاره ډیر کارونه مې په مطبوعاتو کې هم کړي دي او اوس عملا په بدو شرایطو کې لګیا یم. او د بیرغ لپاره تاسو به مبارزه کتلي چې په دې بیرغ باندې زه ډیر وځورول شوم، وټکول شوم. نو زما یوازینی ارمان د ودان افغانستان لپاره کار دی. مننه قاری صاحب محترم. کور رمضان د افغانستان کوم ولایت ځوانانو له تاسو څخه ملاتړ اعلان کړی دی؟ دا پوښتنه ډیره واضحه او ډیره خوږه پوښتنه ده. د دې
دا به ووایم چې کله د ولس مشري کې کله چې د وطنوالو غږ ته انعکاس ورکې زه به دا ووایم چې دا د بیرغ موضوع ما را برسېره کړله او د بیرغ لپاره ما مبارزه پیل کړه نو دلته ډیری ځوانان ما سره ودرېدل د نورو ولایاتو ځوانان نو بیا ما ته د خوست نه د قندار نه زابل نه د نورو ولایاتو نه زنګونه ووهل شو بیا ځوانانو له ما نه ملاتړ اعلان کو اوس دا د رسنیو غږ داسې غږ دی چې رسنۍ دې جګوي او بیرته دې لاندې کوي نو د ټولو ولایتونو ځوانانو له ما نه ملاتړ اعلان کو مننه دې کومه کله چې د ټولنې خدمت په واقعي ډول باندې وکړي بیا په ټولنه کې له تا سره خلک ودرېږي خلک دې ملاتړ کوي نو زمونږ په ټولنه کې اوس الحمدلله په دې جغرافیه کې چې ځوانان اوسېږي له ما نه ملاتړ اعلان کړی دی مننه کاریاب صاحب د یو رهبر په توګه د خوښې سیاستمدار څوک دی ولې مو خوښیږي د خوښې سیاستمدار مې ډاکټر صاحب نجیب الله خان دی هغې به د پوهنتون په دوره کې ویلي همصنفیانو ته کله چې به پاڅېدو او وایي زه به په راتلونکي کې د افغانستان ولسمشر یم نو ډېری خلکو به له همصنفیانو به ورپورې خندلي خو چې دې ته وګوره دا به هم د افغانستان ولسمشر نو زما یوازینی د خوښې سیاستمدار ډاکټر صاحب نجیب الله خان دی مننه کاریاب صاحب د افغانستان کوم ولایتونو ته مو سیاسي سفرونه کړي او په راتلونکي کې غواړئ کوم ولایتونو ته په سیاسي سفر لاړ شئ تر اوسه پورې تا د ما مخکې ویلې چې یو فارمل لیډرشپ دی یو انفارمل لیډرشپ دی یو مستقیمه رهبري ده یو غیر مستقیمه رهبري ده اوس موږ په غیر مستقیمه رهبرۍ کې قرار لرو دا چې رسمي سفرونه تر اوسه پورې لا نشته دی خو د ولس لپاره د دې وطن د آبادۍ او پیشرفت لپاره ولایتونو ته ځمه ننګرهار ته ډېر ځمه نورستان ته ځمه لغمان ته کابل ته او نورو ولایاتو ته او کونړ خو مې خپل پلاننی ټاټوبی دی مننه کاریاب صاحب اوس که راشو د شخصي ژوند په اړه یو څو پوښتنې کومو غذاګانو سره علاقه لرئ زه چې کومې سیمې ته لاړ شم چې زما هیوادوال په ځمکه باندې ناست دي زه ورسره په ځمکه کښېنم که زما هیوادوال سابه خوري زه ورسره سابه خورم که پنیر خوري پنیر ورسره خورم د کله چې د ولس مشري کې چې ستا ولس په هر حالات کې قرار ولري باید د وطنوالو سره په یو صف کې په یو دسترخوان باندې کښېني که څه تیاري وایي هغه د یاري زه چې کومې سیمې ته لاړ شم که نورستان ته لاړ شم هلته بیا د نورستان د خلکو سره قورت هم خورم پنیر هم خورم جوش هم خورم او چې د هرې سیمې د اوسېدونکو سره کښېنم چې څه تیاري وایي هغه د یاري زموږ پښتانه یو متل کوي نو تا ته به زه څه ووایم که پولاو تیاري پولاو خورم که سابه تیاري سابه خورم مننه کاریاب صاحب محترم د افغانستان په لوبو کې مو کومه لوبه خوښیږي او ولې مو خوښیږي تا ته ما وویلې چې زموږ په وطن کې پخوا به دا د خسي لوبې وي بیا چندروش والا موږ به ورته کبډي لوبه ویلې چې داسې ګرده کړۍ به وویستله نو په دې کې به شپږ نفر به په یو کړۍ کې ولاړو شپږ به په بله کړۍ کې ولاړو نو یو بل پسې به منډې والې او دغه د کبډي لفظ به ویو نو زما چې دا د کبډي لوبه چې دا زما لپاره ډیره خوندوره لوبه وه چې موږ به ماشومانو کې دغه لوبه کوله خو بیا کرکټ په اوس وخت کې کرکټ چې دی دا په نړیوالو لوبو کې راځي نو په دې خاطر باندې کرکټ سره هم ډېر شناخت لرم مننه کاریاب صاحب یو بله پوښتنه د لیدونکو به هم د خوښې وړ وګرځي هغه دا چې موسیقۍ سره علاقه لرئ که لرئ کوم ډول موسیقي مو خوښوي بلې هو موسیقي کله چې ذهني ډپریشن دي زیاتي بیا که موسیقي لږه واوري روحاً انسان لږ ارام کېږي او دغه کم فکر چې دی دا لږ مشوش شوی په تشویش کې نو دا دې رفع کېږي زما د کرن خان د موسیقۍ سره ډېره علاقه ده کله چې د کرن خان موسیقي واورم د یو سکون احساس کوم مننه کاریاب صاحب د افغانستان د ستر سیاسي رهبر په توګه د افغانستان راتلونکی څه ډول ارزوئ که چېرته اسلامي امارت د نجونو ښوونځي د وطن د آبادۍ لپاره یو فکر ولري نو لرې نه ده چې دا نظام به ډېر پرمختګ وکړي زموږ په وطن کې پخوا جګړې وي
وطن جنگ ځپلی و کو چېرته دوی د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي نو انشاءالله د افغانستان حالات ښه طرف ته روان دي. کو چېرته دا کار ونه کړي نو فکر نه کومه کو وطن مو پرمختګ وکړي. مننه کاریاب صاحب کور ودان چې موږ ته هم قیمتي وخت د وروستۍ پوښتنې په توګه له تاسو څخه وپوښتو چې ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ ځوانانو ته دا پیغام لرم چې راځئ د یو باثباته افغانستان لپاره کار وکړو. راځئ چې د دې کړېدلي او ځورېدلي ولس لپاره کار وکړو. دا وطن چا ته پرېږدئ؟ دا وطن زمونږ او ستاسو شریک وطن دی. تاسو چې په نوره دنیا کې د مهاجرت شپې سبا کوئ، راځئ چې په دې وطن کې کار وکړو. د دې وطن د غنمنتیا لپاره هغه څوک چې په خارج کې دي او په نورو وطنونو کې دي، راځئ دلته راشئ چې په یو ټغر سره کینو او د یو باثباته افغانستان د جوړېدو لپاره کار وکړو. امید لرم چې د افغانستان حالات به ښه شي او وطن به مو آباد شي. مننه کاریاب صاحب کور ودان چې موږ ته هم قیمتي وخت ورکړ.